د افغانستان مخکښ ورو پاچونکی پخوانی لوبډلمشر راشدخان چې یو مهال د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې د توپ اچوونکو په برخه کې غوره مقام درلود، په تازه درجه بندۍ کې هغه په 10 غوره توپ اچوونکو کې ځای نه لري. سلامونه دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ باستئ. په 2013 کال کې راشدخان د کرکټ نړیوالې شورا د یو ورځنیو لوبو د توپ اچوونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام درلود. نوموړی د هند تر جسپریټ بومرا، د نیوزیلند ټرنټ بولټ، د استرالیا جوش هزلیوډ، د پاکستان حسن علي، د سویلي افریقا عمران طاهر رباډا، د هند چاهال او د استرالیا له میچل سټارک څخه مخکې وو. خو د یو ورځنیو لوبو د توپ اچوونکو په درجه بندۍ کې نوموړی ورو ورو ښکته را روان و چې اوس په تازه درجه بندۍ کې په 10 غوره توپ اچوونکو کې هم قرار نه لري او نوموړی اوس د 630 امتیازونو په لرلو سره په 11 مقام کې قرار لري. د یو ورځنیو لوبو په تازه درجه بندۍ کې د توپ اچوونکو کې لومړی مقام د هند جسپریټ بومرا لري، په دویم مقام کې بیا نیوزیلند ټرنټ بولټ او په دریم مقام د افغانستان مجيب الرحمن دی. همداراز ورپسې کیکسو رباډا، پاټ کومنس، کریس ووکس، محمد عامر او داسی ورپسې نو. همداراز د یو ورځنیو لوبو د الراونډرانو په درجه بندۍ کې بیا راشدخان په 5م مقام دی او محمد نبی په 2م مقام کې قرار لري. خو د شلوريزو لوبو د توپ اچوونکو په درجه بندۍ کې بیا راشدخان د 949 امتیازونو په لرلو سره خپل لومړی مقام ساتلی دی. همداراز په دغه لړ کې بیا مجيب الرحمن د 942 امتیازونو په لرلو سره تر راشدخان وروسته 2م مقام لري. خو که د شلوريزو لوبو د 10 غوره لاونډرانو خبره وشي نو راشدخان په دغه لیست کې بیخي نشته دی او محمد نبی بیا په دغه درجه بندۍ کې خپل لومړی مقام ساتلی دی. د الراونډرانو په برخه کې بیا ګلبدین نایب په 26م مقام او راشدخان په 28م مقام کې قرار لري.